مونږ چې ماړه شو قبر شروع مونږ چې وږي شو ګیلې شروع کړو د الله نه چې ماړه شو نو قبر شروع کړو مونږ نه کوو خدای نه یاد او چې ماړه شو د خدای دین پورې ټوکې کوو پیغمبرانو پورې ټوکې کوو چې ماړه شو ګیرې پورې ټوکې کوو پټکو پورې سنت جامع پورې ټوکې کوو مدرسو جمعتونو پورې ټوکې کوو اسلام پورې ټوکې کوو خنداګانې کوو او چې وږي شو ګیلې شروع خدای زه دې لیدلی خدای زه دې رانیولې ما نه چې وږي شي نو خدای ته زاري وکړه حضور پاک فرمایي چې وږي شم الله ته زاري وکړه وږي شي خدای ته فریاد وکړه چې بیمار شي الله ته فریاد وکړه چې وږي شي الله ته فریاد وکړه چې قرضدار شي الله ته فریاد وکړه چې تکلیف در باندې راشي څوک به لرکوي وایه الله ته به فریاد بل څوک شته نه ځکه له ویم شکر دی خدای چې ته قوم خو د چا په کار نه راځي پلارم کله په کار نه راځي زویم په کار نه راځي رورم په کار نه راځي بچې په کار نه راځي او داسې وخت راشي چې ښځه د خلکو نه تښتي او داسې وخت راشي چې د ښځې نه خاوند هم تښتي او داسې وخت راشي چې بچی په پلار تنګي بیایې تنګ شي او داسې وخت راشي چې پلارم بچو ته خیرې کوي لیکن هغه یو ساعت دی چې هغه د انسان نه نه تښتي ډېر وخت پکاري هغه ته په نیمه شپه هم چغې کوي او الله نو امرالله آواز درکوي هغه ته بیمار هم شي نو چغه وتوه او دله بیماري لري هغه ذات چې تا له تکلیف هم راشي څه چغه ووې دا به راته نه وایي چې دا ګناه دې ولې کړې ملامته کوي به دې چې ته ورته سر کښېنې ورته وایې الله چغه ورته ووې دا به راته نه وایي چې بنده دا ګناه دې ولې کړې معاف کوي به دې که ته په نیمه شپه هم چغې ووې الله دا به راته نه وایي چې زه خورې د خوبه وایستم الله له خوب نه راځي معاف کوي به دې ته به ورته ګناهګار چې ورته چغه کړي الله نو دې ګناهګار له به مواز ورکوي بنده ولې الله